د افغانستان پخوانی ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله. ډاکټر نجیب الله د اختر محمد زوی او په خټه احمدزی و. د ده پلار اختر محمد د پکتیا د احمدزیو څخه د جانداد خان احمدزي لمسی او د ګردیز په میلن کې یې کور و. نجیب الله همالته زیږېدلی او د زیږېدنې کال یې 1940 زیږدیز کال و. د نجیب پلار یو معتبر دولتي مامور و او د سردار داود لخوا په پېښور کې وکیل التجار و او د دغه ماموریت له درکه یې مرفه ژوند درلود. نجیب په دغه کورنۍ کې رالوی شوی. په 1964 زیږدیز کال یې ښوونځی ولوست او بیا د طب پوهنځي ته ولاړ. له 10 کاله وروسته فارغ او د طب د ډاکټر نوم یې پیدا کړ. نجیب الله په پوهنځي کې له کمونیست سیاست سره بلد او د مارکسیزم مفکوره یې همالته ولوسته او په 1965 زیږدیز کال کې د خلق ډیموکراټیک ګوند غړی شو چې د پرچم جنا ته منسوب و. په 1969 زیږدیز کال د سیاسي فعالیت له امله بندي کړی شو. خو ډاکټر نجیب الله تر طبابت سیاست ته مخه کړه. دی د میر اکبر خیبر او سلیمان لایق سره مشهور و خو ببرک ته هم علاقمند و. په 1970 زیږدیز کال کې د پرچم جنا کې د کابل د ښار د ګوند کمیټې منشي شو. په 1970 کې د ګوند د مرکزي کمیټې غړی شو او په 1978 کې چې تحریک پرچمي رهبران سفارتونو ته ولېږل، نجیب په تهران کې سفیر شو او د پرچم د ناکامې کودتا څخه وروسته چې کابل ته راوغوښتل شو دی مسکو ته ولاړ او په 1980 زیږدیز کال کې چې کارمل کابل ته راغی دی هم کابل ته راورسید او د ښاد رئیس شو. 1980 زیږدیز کال د مۍ پر 4 د ګوند د مرکزي کمیټې عمومي منشي او په دابل کال د افغانستان جمهور رئیس شو. په 1988 زیږدیز کال کې د ژینو تړون وشو. د ژینو تړون د افغانستان د سولې د برقرارۍ لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او روس ترمنځ وشو. د دې تړون غټ مطالب په دې توګه وو: لومړی، له افغانستان څخه د شوروي عسکرو وتل. دوم، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نه مداخلې ژمنه. دریم، د عدم مداخلې په هکله بین المللي تضمینونه. څلورم، د مهاجرینو هیواد ته راګرځېدل. د 1989 زیږدیز کال د فبروري د میاشتې په 14 نیټه وروستی شوروي عسکر د آمو تر سیند واوښت او افغانستان یې په اور او وینو کې نجیب الله ته پرېښود. په 1990 زیږدیز کال شاهنواز تڼي پرې کودتا وکړه خو کودتا یې ناکامه او شاهنواز تڼي پېښور ته وتښتېد. په 1991 زیږدیز کال د اپریل پر 1 نیټه د خوست ولایت د مجاهدینو لاس ته ولوېد. په 1992 زیږدیز کال کې مزار شریفه ونیول شوه. په دې سره ډیر ولایتونه سقوط او د مجاهدینو لاس ته ولوېدل. په همدې کال کې د مسعود په مرسته د جنرال نبی اعظمي په مشرۍ یوې ډلې وغوښتل چې نجیب له واک څخه وغورځوي. نجیب په دې پوه شو او ویې غوښتل میدان هوایي ته ولاړ شي او له هیواد څخه ووځي، خو کودتاچیانو پرې نه ښود او دی هم مجبور شو او په کابل کې یې د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله. هغه مهال چې د 1990 د ډسمبر په 20 طالبانو کابل ونیو، په هماغه لومړۍ ورځ سهار یې ډاکټر نجیب د ده له ورور شاپور احمدزي سره اعدام او بیا یې مړي په آریانه څلورلارې کې وځړول. دی په کابل کې د ملګرو ملتونو له دفتر څخه وایستل شو. نجیب غټ او ډبل ځوان و. په پښتو او دري خبرې کولې، انګلیسي یې هم زده وه او د قرآن مجید ځینې آیاتونه یې هم حفظ وو.